ساقي جان باندې نومېږي. قسم دې مخې وګوره د هغه د خنزیر او د هغه په مخ کې فرق نشته. لعین انسان دی او رزیل انسان دی، خبیث دی او دوست دی. گیا گزرا چې په انسانانو کې ګوري دا ساقي جان وګوره. قسم دې خدای مخ مسه کړی دی. ته مخ راواړه د بیزو غوندې د شادوګانو سي د خنزیرانو سي د اسخا مخې نیولې دی. اوږد مخې دی بدرنګه گیا گزرا ذلیله خبیثه رزیله او درنده بندرې. ما وی که علما درنه قطع شو بیا به ته د څاروو سره بدکارۍ کوې محترم. او دې نه کتل چې په یورپ کې یو افغانۍ ګیر شو ویره چې د چیلې سره بدکاري کړې ده. بیا به ته سپی نه پرېږدې، سپو سره به بدکاري کوې، بیا چیلې به نه پرېږدې. چیلو درندګانو تا نه به درنده ښي چې هغه بل درنده په بل نسل انسانه ته به په درندګانو سورېږې. وجه څه ده؟ علماو ته دې لاس واچو. الله وایي داسې به دې ذلیله کړم، داسې به دې رسوا کړم چې د راروان نسل دپاره به دې د عبرت نشانه وګرځوم. یا به دې د سپي سره په بدکارۍ باندې مخ تور کړم، یا به دې د چیلې سره په بدکارۍ باندې مخ تور کړم، یا به دې د هلک سره په بدکارۍ باندې مخ تور کړم، یا به دې د اجرا سره ګیر کړم. مه کوه علماو پسې بدې بدې. محترمو یو جمله وایم، چا چې علماو پسې غپلي دي جملې ته سخت الفاظ به یې زما نن په منبر کمپرومایز والا خبره نه کوم. چا چې په علماو پسې غپلي دي هغه تر مرګه پورې بیا غپ غپ کړي.